عزیزانو روژه مبارکه را روان ده. موږ د پاره څه کول پکار دی؟ یو خو زموږ د پښتنو روژه ده چې کله روژې ته 5-6 ورځې پاتې ټول پریشان دي، روژه راله نو څه به کوو نو څه به کوو. دومرې بیره او خوف پر دې باندې مسلطه یې لکه یو څوک چې راځي د دې نه روح کاږي. حال دا و تاسو تاریخ وګورئ، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام روژې ته څومره خوشحاله وه چې دا هغه روژه ده چې الله موږ د جهنم د اوره ساتي، دا هغه روژه ده چې الله زموږ مغفرت کوي، دا هغه روژه ده چې الله پاک تبارک وتعالی پر موږ رحمتونه اوري. دا د اسلام عظیم رکن دی. الله وایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. دا روژه یوازې زموږ په مذهب کې نه ده، په دنیا کې تقریبا 4200 مذاهب دي. هر مذهب چې راواخې د روژې په عنوان دی یو شی لري، یوه ورځ 2 ورځې 3 ورځې، ان تر دې چې دا هندو مذهب راواخې په دې کې هم روژې شته. لیکن قربان در اسلام سم چې الله تبارک وتعالی دغه روژې چې پر موږ فرض کړې، الله زموږ لوږې ته ضرورت نه لري، الله زموږ تندې ته ضرورت نه لري، الله تبارک وتعالی دې ته ضرورت نه لري چې زما او ستا شونډان وچې. لیکن دا زما او ستا تاسو ډاکټر ساینس او اسلام په نامه کتاب دې تا وګوره، دا زموږ د صحت لپاره ده. سره د دې چې په دې روژه باندې زموږ صحت هم راځي، الله تبارک وتعالی ظاهري و باطني صحت زموږ لره برابروي. ظاهري صحت دا دی چې انسان چې کوم مرضونه یې په روژه کې الله پاک جل جلاله ډېر کنټرول کړي. د هر مریض چې پوښتنه وکړي چې روژه څنګه ده، وایي که زه د خبره یم ټول کال به مې روژه نیولې. دا د الله فضل دی. او دوهم دا روحاني علاج هم زموږ په دې کې دی. دا ټول کال موږ څومره نافرماني وکړي، څومره سرغړونه مې د خپل رب څخه کړې، سره کم رقم معاملې مې وکړې. تاسو خپل ګریوان ته په یوازې حالت کې سر کښته کړه او سوچ فکر وکړه چې ما څه نه دي کړي. درواغ مې نه دي ویلي، غیبت مې نه دی کړی، بدنظري مې نه ده کړې، دوکه مې مسلمان ته نه کړې، لمونځونه مې نه دي قضا کړي، نامحرم ته مې نه دي کتلي، فلمونه او ویډیو مې نه دي کتلي، چیش مې نه دي کړي. 11 میاشتې د خدای تبارک وتعالی نافرماني موږ کړې، لیکن یوه میاشت د روژه ده. دلته فرشتې اعلان کوي یا باغی الخیر، ای د خیر غوښتونکي اقبل راسه، دغه د میاشت د خیر راورسه. یا باغی شر، ای ټول کال شر کوونکي، فساد کوونکي، د الله نافرماني کوونکي اقصر بس که دا میاشت د دې نه ده، دا د فساد میاشت نه ده. تاسو به لیدلي زموږ انسانان په دې روژه کې څه کوي. الله دې موږ ته هدایت وکړي. موږ چې کله روژه راسي د روژې څخه 2 ورځې در مخه دا ځوانان ټلیفونونه سره کوي، باقاعده د مجلس ځای معلوموي او بیا هلته دوی چکې کوي، کرمبوټونه کوي، ټول شپه په دې اخته وي او ورځ ټول په خوب باندې تېر کړي. دا روژه ده؟ ته په اسلام څخه نه وایې، ته په دین څخه نه وایې. آیا روژه د خوب دپاره ده؟ په دې کې علما لیکي چې په خپل کاروبار کې لا کموالی راولي، عبادت ته مخه کړه، ته دغه عبادت وکړې. څومره انسانان به دا به هم فخر کوي چې زه مسلمان یم. پر مسلمانانو او هغه کسان چې هغه په فلسطین او په نورو علاقو کې اوسېږي پر هغو څه حال دی؟ ته په دغه مبارکه میاشت کې بجای د دې چې الله ته د امداد وکړې، الله ته ژاړې نه، خدای ته نه وایي چې د دغه مبارکه میاشت په توسط باندې یا الله د دې نصرت وکړه. هغه خو نسته، ټوله شپه د خدای په قهر اخته، یا فلمونه ګورو، یا چکې کوو، یا بورډونه کوو، یا پتې کوي، یا نور کسان خو بیا دا هم کوي په دې روژه کې د شپې ټورنمنټ کښېږدي، میچونه کوي. انا لله و انا الیه راجعون. آخر ولې موږ دونې باغیان یو؟ فرشته اعلان کوي یا باغی شر اقصر، بسه که ټول کال دې وکړي، نور څه کوې؟ جهنم په پیسو رانیسې، جهنم ته په خپل لاس باندې ځان ورچې. باید موږ د خدای ته توبه وکړو. د دې وینا د اورېدلو په وجه باندې هر مسلمان دې د الله سره وعده وکړي چې خدایه دا مبارکه میاشت راله، ای الله تبارک وتعالی د جنت 8 دروازې خلاصوي او هره ورځ جنت ښایسته کوي. شیطانان تړي، سرکشه شیطانان ټول الله تړلي، لیکن ته د شیطان به ترس وې، ته دا چمونه کوې مه کوه، په کار نه ده. دا ځواني دې تېرېږي. اول د وارې د قیامت په ورځ د الله تبارک وتعالی په حضور کې د عباداتو کې د لمانځه پوښتنه کېږي، او دوم ستا د عمر پوښتنه کېږي. ما خو تا ته ځواني در کړې وه، څنګه ښایسته ځواني دې وه، څنګه طاقت دې وه، په دغه سر او په دغه تندي باندې تا الله ته سجده لګولی سوای، تا دغه سر او دغه تندی د الله په بغاوت کې استعمال کړي، دغه سترګې د الله د خوفه ژړېدلی سوای، تا په دې باندې نامحرمو فلمونه کتل،
دغه ژبه د الله د خوف او د ویرې بندېدلی سوی، ذکر باندې چلېدلی سوی، تا په دې باندې ښکنځل و غیبت کوئ. څونه بد کار دی. په کار دا دی موږ روژه راده، موږ روژې ته خوشحالي وکړو. د الله تبارک وتعالی د مغفرت میاشت ده، د رحمتو میاشت ده، د برکتو میاشت ده. الله ته وژاړو، ټایم ټیبل جوړ کړه. زه ماښام ماخستن د تراوه وروسته بیدېږم، بیا د پیشنمي څخه 1 غنټه د لمخه راکښېنم، تهجد کوم، نیمه سفاره تلاوت کوم، د پیشنمي مابعد د سهار د لمانځه پورې عبادت کوم. د سهار د لمانځه وروسته که مې عبادت په واس پوره کوم که نه بیدېږم، بیا 8 9 10 بجې باندې راکښېنم، بیا زم خپل حلال روزي ګټم. بیا چې کله ماپښین سو راځم، یو ځای که مولوي صاحب ترجمه کول، که یو مولوي صاحب یو ځای بیان کوي، هغه ته ځان ورسوم چې یو شی زده کړم. دا روژه داسې تېره کړه. د روژه مات په وخت الله ته لاسونه پورته کړه، وژاړه. دا د غفران وخت دی، دا د مغفرت وخت دی. لهذا دا د رحمت میاشت ده، دا د غفران میاشت ده، دا د برکتو میاشت ده. الله ته خواست وکړه پوروړی یم، خدای پورونه را ادا کړه. اولاد نه لرم، خدای نیک صالح اولاد راکړه. خدای اولاد مې بدلارې دي، یا الله ته لارې ته راوله، حق لارې ته راوله. خدای بیبي نه لرم، ما ته نیکه صالحه بیبي راکړه. هر څه خواستي په د روژه مات په وخت وکړه، الله قبلوي. تا ګوره په دغه وچو شونډانو باندې چې ستا د خولې بدبویي خلک باید په عذاب دي، الله ته خوند ورکړي، در مشکو دربوی خوند وکړي. په دغه حالت کې تا لاسونه الله ته پورته کړي، ژاړې اوښکې دې را روانې او الله ته ژاړې چې خدای ما وبخښه. الله به تا نه بخښي، الله به تا نه بخښي. ته الله ته خپل حاجتونه پیش کړه، الله یې نه درکړي. پام کو عزیزان، دا روژه دی د مغفرت میاشت ده. موږ باید په دې کې ډېر څه وکړو. دا عمر تېرېږي، په هر وخت کې تېرېږي. دا روژه په داسې وخت باندې هم تېرېږي چې انسان ټول د الله په بغاوت او په نافرمانۍ باندې تېر کړي، لیکن پر هغه چا هم تېرېږي چې الله تبارک وتعالی ته متوجه سو، عبادتونو، تلاوتونو، ذکر او اذکار یې وکړي، پر هغه هم تېرېږي. الله دې پر موږ سمه تېره کړي.